السلام علیکم درنو دوستانو پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړو خبرونه کې هر کله کوم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ او دغه خبرونه بل مون سره تر پای وګورئ درنو دوستانو نن به مونږ په دې باندې کار وکړو چې ټویټر اکاونټ څنګه جوړ کړئ یا هاو ټو کریټ ټویټر اکاونټ. نو تر هر څه لومړی د دې لپاره چې مونږ ځان لپاره یو ټویټر اکاونټ جوړ کړو نو راځو خپل براوزر کې ټویټر اوپن کوو. twitter.com مې چې اوپن کړ ښه له دې نه وروسته موږ راځو ساین اپ وهو. په ساین اپ کې فول نیم زموږ غواړي، مثال زه غواړم خپل مطبعې دپاره یو اکاونټ جوړ کړم اشراق په نوم باندې، اشراق پرنټینګ پریس. لاندې خپل ایمیل ورکوم. او دلته خپل د خوښې پاسورډ ورکړئ، تاسې چې هر پاسورډ ورکوئ له هغې وروسته ساین اپ شئ. دلته اوس موبایل نمبر تاسې نه غواړي، خپل د موبایل نمبر ورکئ. دا دی تاسې اورئ چې ما ته زنګ راغی، زه د هغه پاسورډ اخلم بیرته دلته یې لیکمه. زما کوډ راغی، سبمټ وهم کوډ ورکوم هلته. له دې نه وروسته یوزر نیم ځان ته غوره کوم. دا زما یوزر نیم شو. د دې نه وروسته سکپ وهم، نیکسټ وهم او د نیکسټ پسې لیټس گو وهو. لیټس گو سره زمونږ چینل تقریبا جوړ شو. دلته ځینې شیان چې تاسې خوښوئ هغه تاسو ته د هغې په اړه معلومات راشي، خپلې د خوښې وړ دغه به ترېنه خوښ کړئ او له دې نه وروسته به کنټینیو ووهئ. تاسو کولی شئ هر د خپلې خوښې دغه ترېنه انتخاب کړئ. له دې ځایه مثال زه یو څو نومونه یې ما ته وړاندیز کړي دي. یو می بي انټرسټډ سلیکټ آل یې کړمه. دې ځای نه کولی شئ تاسې هر یو چې غواړئ سلیکټ کړئ. ګوره زه مثال غواړم زلمی خلیلزاد، همداسې صلاح الدین رباني و، امرالله صالح و، ډاکټر عبدالله عبدالله. له دې نه د خپلې خوښې دغه چې کوم یو تاسې غواړئ چې د هغې نه معلومات ترلاسه کړئ، که کرکټ دغه شو کولی شئ فالو یې کړئ، ځکه یو څو نفره فالو کول په تاسې باندې حتمي وي. ټرن آن نوټیفیکیشن او ډسټاپ نوټیفیکیشن ریکویسټډ الو به کومه، دا ستاسې خوښه ډینې کوئ یا الو کوئ. زمونږ د ټویټر اکاونټ تقریبا دا دی پوره شو. نو دلته صرف د هغې د طرفه ویلکم راغی او گو ایټ نیکسټ. نیکسټ وهم بیا نیکسټ. ریسنټ کنفرمیشن اپډیټ ایمیل ادرس دې باندې کلیک کوم تر څو خپل ایمیل د سره راجستر کړم. ایمیل زموږ تیار شته دی. زه دلته راځم دا کنفرم کوم د خپل ایمیل نه. جیمیل اوپن کوم، gmail.com زما آی ډي تیار اوپن ده. دلته له هغې ځای نه راځم دا کنفرم کوم.
ښه تاسې ګورئ چې زما اکاونټ ته د ټویټر د طرفه یو ایمیل راغلی دی دا زه اوپن کوم له دې ځای نه تر څو کنفرم نه و دا د دې د خاطره موږ نه دا پوښتنه کوي چې آیا دا اکاونټ د خپل اکاونټ دی یا نه د بل چا دی نو دا زموږ خپل اکاونټ دی ما اوپن کړی د دې سره کنیکټ کوم که چېرته بله ورځ ما په آی ډي کې څه مشکل جوړېږي نو زه کولی شم د خپل ایمیل ادرس د لارې هغه اکاونټ خپل ریکور کړم بیرته ښه درنو ملګرو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه هیله لرم چې ستاسې د خوښې وړ به ګرځېدلې وي که چېرته مو زموږ خپرونه خوښه شوې وي نو کولی شئ پښتو کمپیوټري زده کړې چینل له ځانه سره سبسکرایب کړئ او د زنګ اپشن له ځانه سره کلیک کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسې در ورسېږي تر هغې چې له یوې بلې نوې خپرونې سره ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم په لوی الله تعالی مو سپارم د خدای په امان